Polymorphism په inheritance کې مرتاسي لرو چې عموما polymorphism concept په inheritance کې رامنځته کېږي چې مرتاسي parent class child class relationshipونه ولرو نو دلته مرتاسي polymorphic فانکشنونه رامنځته کېږي چې دا ځینې وخت که اکثره وخت مرتاسي وګورو کېدای شي چې parent class یا child class parent class extend واخلي او child class هم عیني فانکشن په عیني نامه ولري کوم چې parent class په ځان کې لري داسې یو فانکشن موږ تاسو بیا هم راځو یو polymorphic فانکشنونه په inheritance کې استفاده کوو یعنې په inheritance کې موږ تاسو کولی شو څنګه یو polymorphic فانکشن استفاده کوو نو راځو لومړی موږ تاسو یو کلاس ډیفاین کوو د bird په نامه زه یو کلاس اخلم کله چې ما دا کلاس ډیفاین کړي نو دا خپله د intro په نامه دغه bird فانکشن چې دی دا خپله د intro په نامه یو تاسو یو فانکشن ورکوو یا یو فانکشن جوړیږي دلته د ډیپ کیورډ څخه استفاده کوو او دا فانکشن د سیلف کیورډ کاروي او پرنټ یو سمپل سټیټمنټ باندې پرنټ کوو there are many types of birds بله فانکشن هم د parent class لري چې دا د flight په نامه یو فانکشن set keyword استفاده کوي print most of the birds some comment اوس یو بل کلاس چې موږ غواړو د دغه bird class څخه extend واخلي یا دغه کلاس extend کې نو موږ تاسې د دغه کلاس څخه استفاده کوو کلاس چې دا د bird class څخه DIRD extend کوي او خپله دغه کلاس چې د flight په نامه یو بله فانکشن دا یې هم لري ډیپ stretch چې دا هم د birds یو ډول دی یا یو نوع ده دا هم د bird class څخه extend کوي دا یې خپله هم د flight په نامه چې دغه flight په نامه خپله د self keyword څخه د هغه وروسته موږ تاسې د دغه فانکشن خصوصیات د دغه مرغۍ یو ډول چې دی د دغه لپاره موږ تاسې کاروو یعنې ostriches cannot fly اوس راځو موږ تاسې د دغه کلاس دوه کلاس موږ تاسې لرو چې د دغه لپاره موږ تاسې objectونه جوړوو ډبل اس به زه مساوي کړم په سپارو ډبل اس د سپارو لپاره objects وو او او اس هم د ostrich لپاره is dot into function also or is dot there os dot into os dot چې دا پروګرام تاسو رن کو وګورئ دلته errors لرو spell غلطي به شوي وي there are many types of birds Sparrow can fly. There are many types of birds. Ostrich cannot fly. چې دا په inheritance کې د polymorphism خواص وي یعنی چې child class او parent classونه یا base class او sub classونه دواړه یا super class او sub classونه دواړه په عیني نوم یو فانکشن ولري چې دا موږ تاسې کولی شو چې polymorphism رامنځته کړو بله موضوع که موږ تاسې وګورو polymorphism with a function and objects په پایتان کې څنګه polymorphism د فانکشن او objects ترمنځ رامنځته کوو نو دلته لومړی زه راځم بېرته دغه یو کلاس چې موږ تاسې دلته لرو USA او افغانستان چې کوم کلاسونه لرو دا کاپي کوم او دلته پیسټ کوم اوس راځو لومړی موږ تاسې یو بله فانکشن جوړوو د ډیپ په نامه یو بله فانکشن جوړوم په نامه یو فانکشن جوړوم او دا فانکشن ته موږ تاسې خپله objects پاس کړو کله چې موږ تاسو غواړو د فانکشن ته objects پاس کړو نو obj dot capital function call کا
obj dot language function کالو او بیا هم obj dot types function مستعصي کالو دا یو بل فنکشن سو چې دا فنکشن خپل ابجکټس ملي یعنی موږ تاسو دا فنکشن ته ابجکټونه پاسولای شو لومړی چې راځم دا obj object of afg and دا په لپاره ابجکټ جوړوم او دا مثلا کوم usa په نامه یو ابجکټ جوړوم او دا اوس کله موږ تاسو غواړو فنکشن ته کار وکړو یعنی موږ تاسو غواړو لومړی دا فنکشن ته د افغانستان ابجکټ پاس کو او دوهم د USA ابجکټ پاس کو نو فنک او دته زه غواړم obj پاس چې زه دا پروګرام رن کوم وګورو یوازې د افغانستان په اړه کوم فنکشنونه و چې هغه کال سو چې دته object and function polymorphism وایي بیا هم فنکشن دا ځلې ورته د obj USA رابط سبلیکشن د یو ساده ډیزاین کوګورو د لور د افغانستان په اړه معلومات سو لاندې د USA په اړه معلومات سو چې دته وایي polymorphism with function and objects یعنی د objects او function په اساس مستاسي polymorphism رامنځته کړ یعنی دا فنکشن چې د خپل پرمپیک فنکشن ده که یو واري مستاسي object ورپاسو یو حالت غوړ کوي دوه واري object ورپاسو بل حالت غوړ کوي او دا objectونه خپل څنګه کېږي polymorphic کېږي یعنی یو دا object مست یو ریزلټ په لاس راکوي دوه واري د USA ریزلټ په لاس اول د افغانستان د ژبې په اړه معلومات راکوي دا object دوه واري د USA د ژبې په اړه معلومات راکوي چې دته function polymorphic function and objects polymorphism وایي پایتان